زګینه په دې تبرګي ظالم کېږي ګلاس ځه روانشه روان شو خو دې دیگه بده ځه بې غیرته السلام علیکم قصابه وعلیکم سلام څنګه وروره یاره سیبه د کتوزونه در پسې راغلی او د غوښې د درته چا ډېر زیات صفت کړی وایي ډېره سودمنه غوښه ورکوي د دنیا وګرځېدم خو د زړه د راغونډېدو غوښه رانه چېرته چا رانه کړه نو بس ښه خصوصي په شپاړخ ته راغلی یم ښایسته غوښه رانه راکړه چې خورم یې زه او دواګانې تا ته میلمه چې ته دومره په سپارش او په سود راغلی د هغه کتوزونه نو خپله یاره داسې غوښه به در کوم انشاءالله که نه چې چېرته په ژوند کې به دې نه خوړلي ته پې ګوته ږده چې ستا کوم ځای خوښي هغه به په چاړه را کټ کېږي صحیح ده دې ایمان ته خیر کا سید شاه بچې ورشه دې میلمه لږ شربت راوړه یخ شابه وی یو 3 لیمون پکې نه چوڼ کا مړه میلمه یې پرېږده یار دا واله دا ورته سکه شابه کار دله کوم ښه سپېشل مړه السلام علیکم زین الله وعلیکم سلام سلیمانه څنګه یې څنګه چل دی ښه برابر یې ښه خیر دی کور کې میلمانه دي یو 3 کیلو ښایسته غوښه پکار ده چې اډوکې پکې نه وي پخته غوښه سلیمانه خفه نه شي روکي دا میلمه د هغه کتوزونه راغلی دی د ده غوښه لږه ډېره پکار ده نو که خفه کېږي نن به تا ته غوښه میلاو نه شي مسلمانه زه خو ستا روزانه ګاهک یم دلته راته په پټي کې مزدوران هم لګي روزانه نه 3 او 4 کیلو غوښه وړمه او نن چې تا بارهي ګاهک ولیدو نو ما ته یې سترګې ناشنا کړې سلیمانه خبره دی په ګول بدله خو اوس میلمه دی نو زه څه وکړم د هغه غوښه ډېره پکار ده که ستا پکې رسي نه مړه مسلمانه ستاسو قصابانو سم چې والله غوښه اخیستل سم د ګورنر سره ملاقات کول یاره مړه قصې مه کوئ خو که ستا لپاره وروره قصابان ډېر او زما لپاره ګاهکونه ډېر ورشه دغه بل نه واله یا صحیح ده بیا د ټول عمر نه وړم ځئ سړیه مړه منم دی خو لکه دا خو د کلي علاقې سړی دی که نه نو کم از کم دومره خو دله م انسانیت پکاره چې وایي میلمه ولاړ دی فلحال خو ته داسې چالو که زه خو دې سانډو کره راغلی وم او ستا راته ډېر زیات چا صفت وکړو نو د 100 روپو غوښه ته رانه داسې مزېدار غونته کې 100 پوټي راکړه 1 کیلو لوګان به ولې راوالم په هغې کې بیا واچوم خیر میلمه دا 100 روپۍ خو د دې جوس شوې ټیک شو او ډېره بده خبره ده د هغه کتوزونه بدرګۍ ته راغلی چې اوس در باندې را باندې کوم او په دې سړک کې در باندې سرکونډۍ اړم دا ټول خلک به را باندې بد وي ظالمه ستا د لاسه خو ما نه د عمر ګاک تش لاړې او تی له بلې د 100 روپو غوښه واړې زیاتې کې نو قصابه یو 2 پوټي به دې را کړی وی که ډېره نه وي که نه زه ولالته لوګان رالم 1 کیلو هلکه قسم په خدای ځه ځګینې په دې تبرګي دې ظالم کېږي دا ګیلاس ځه روان شه روان شو خو دې دیگه بده ځه بې غیرته